لږ شانتې ډرامه یې کړې د هغې نه پس چې دی نو بیا د امک کار شروع کړی دی او بیا روغه شروع شوې ده نو صرف چې دی نو په سوشل میډیا باندې د دروغو یو ډرامه یو ناټک یو. السلام علیکم زما ګرانې مینهوالو، زه فیضان ګلستان یو ځل بیا حاضر یم. ملګر په سوشل میډیا باندې یو څو ورځې د نیلم ګل او د مراد دا جګړه لګېدلې وه. مراد به هلته کې نیلم ګل پسې به خبره کړې د هغه ورو نیلم ګل به مراد پسې بیا دی داسې بېهوده الفاظ استعمال کړي وو نیلم ګل هغه. نو د هغې نه باوجود اوس چې دی نو د دی روغ وشوه. یو څو ورځې مخکې نادیه ګل راغلی وه، نیلم ګل ځان سره خپل کور ته بوتلې وه او مراد هم راوستی و او دواړه ناست یو ښه ګپ شپ یې لګولې و. بیا چې دی نو د دوی ترمنځ روغ وشو. اوس چې دی نو خو خوشحاله دی. ولې چې نیلم ګل هم اوس ډېر زیات خوشحاله ده. د نیلم ګل او د مراد روغ وشوه. خو دی چې دی نو بس مخکې یو کال یو نیم کال مخکې دی دا جګړه کړې وه چې زموږ ترمنځ جګړه راغلې ده، د طلاق نوبت راغلی و او بیا چې کتل بیا مکه کور ته تللې وه. اوس دی بیا دا ډرامه شروع کړې ده، اوس بیا روغه شروع شوې ده او مراد سره چې دی نو د دې هم ټیم نه تېرېږي. ولې چې دې ته پته ده ښه ګاډي ماته میلاو شوي وو خو چې دی نو عیاشي زندګي تېروله بیا راغلې ده. اوس دا غواړي چې زما او د مراد بیا روغ وشي. ولې چې اوس فاطمه ته کتلی نه شي. فاطمه چې څنګه ویډیوز جوړوي او مراد سره ټیس ټپاس کې روانه وي، کله یو خواته کله یو رسټورنټ کې، نو دننه نه چې دی نو دا ډېر زیات سوځي فاطمه نه. او بیا د نادیه ګل ته یې وویلې ته راشه زما روغ وکړه، زما او د مراد روغ وکړه. ډېره غټه اکټره ده، ډرامې بازه ده. هسې سندرو کې کار کولی، سندرو نه پرېږده، سندرغاړې خو هسې هم نه نو اکټینګ شروع کړه، ډرامو کې کار کوه. ولې چې ته ډېر غټ ډرامې بازه ښځه یې، اکټینګ ډېر صحیح طریقې باندې کولی شي. داسې نه ښکاري چې ته چې دی نو اکټینګ کې که ریل کې. او تا ته چې دی نو ورلډ ریکارډ ملاوېدل پکار دی چې کوم اکټینګ ته کولی شي هغه پوره دنیا کې څوک هم نشي کولی. او دا کار خوند نه کوي او چا نه چې دی نو سوځېدل نه دي پکار. د فاطمه خپل ژوند دی، خپل نصیب دی چې څنګه هم ده، د هغې خپل یو حساب دی چې څنګه تېري. نو اوس چې دی نو ته فاطمه ته ګورې جلس، نو جلس کېدل نه دي پکار. و اول تا به هم دا کار کول، اوس فاطمه کوي لګیا ده. نو په دې کې د خفګان څه خبره نشته، ټینشن مه اخله. نو ملګر زما دا ویډیو دا میسج او دا پیغام و نیلم ګل ته چې ویډیو مو خوښه شوې نو لایک یې کوئ، مخ ته شیر کړئ، نیلم ګل ته زما دا اواز ورسي. او نیلم ګل چې دی نو فاطمه نه چې ډېر زیات جلس کېږي نو لږ جلس ترې پرېږدي. بس ملګرو انشاءالله نوې ویډیو کې به ډېر زر ملاقات کېږي. د لوی الله په امان، والسلام.